جنرال ضیا وایي داسې ډیرو کسانو ته خبرې کوي په لکونو کسانو ته لیکن ښه په حوصله او په استقامت لګېدله 5 کسان ماشومان ناست یا کجورۍ کې چې کوم وخت او وایي کله څټ داسې ته وکړي او کله چغې وایي کله ریشخند کوي د چا پورې دغه مسخرې ستا حیثیت کمی هغه سره پې ما ډېر باس وکړلو نو خیر دی زه درته ناصحانه شکل سره وایم چې د تقریر او د وعظ دا طریقه نه ده نصیحت دې ته وایي چې ستا په زړه کې یو درد پروت وي ته خو یو مسخره او یو ډرامه دې دنیا ته وړاندې کې ته خو آیاتونه د قرآن نه ډرامه جوړې ته خو احادیثو د رسول الله نه ډرامه جوړې من احب لله و ابغض لله دې په څه شکل کې ویلې تاسو دې کلیپ کې واورئ الله دې تا ته هدایت دیني کوي استنجا به داسې کوي او داسې به ګوته پکې تېره کوي بیا داسې تېره کوي دا ګوتې تېراوه ځان کې هېڅ ضرورت نشته ستا دپاره امریکا ټینک جوړوي د خره زامن دي تا له ټینک څه ضرورت دی تا له چې ښې ډېرې اوبه راولېږي او ښې قالینې د له واچوي ته به ټول لرې دا شی وینځي کخ کوک به وي هغه به د نه دنیا نه وي تا دپاره ته ښې ډېرې اوبه راولېږه غوړین پکې لږ واچوه چې دا ګوته یې خویه ځي راځي کخ او کخ او کخ او کخ کم مسلو مسلمانانو تاسو کې ایمان راځي ستاسو مولیان دا غوي نخونو کې مې بدراز هندانا نخونو کې مې بدراز هندانا زمانه د خوخ ملګرو د جفانا بسم الله الرحمن الرحیم جناب مفتی منیر شاکر صاحب ته زه یو اپیل کومه او څو اپیلونه مې ورته کړي دي هغه دا چې ته خپله لهجه و انداز ډېر د شرافت او د ادب او احترام سره برابره که دا ستا چې کوم شان دی کله کلمه طیبه د استهزا په شکل وي خوله ورته ورانه کې کله د حدیث پیښې وکړې من احب لله و ابغض لله دې په کوم انداز کې ویلې په الله باور وکړه که د یو ډم هم داسې انداز وي ستا باندې زمونږ زړه خوږېږي ته خو یو شخص ځان ته وې ګوره دغسې حرکات د انسانیت د دایرې نه خارج دي پیغمبران علیهم السلام ډېر درانه حرکاتو سره او ډېر په مؤدبانه الفاظ او لهجه سره خپل متبعین دین او هدایت طرف ته رابللي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په وضع او رفع او حرکات او سکناتو کې ډېر برابر سړی د عبدالله ابن مسعود نه بل نه دی لیدلی نو صحابه کرامو خپل هغه حرکات سکنات هر څه د نبی علیه السلام حرکاتو سره برابرول شعیب علیه السلام قوم ته وی وانا لکم ناصح امین او ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زما اراده د اصلاح ده ته خو د اصلاح په ځای افساد کې ریشخند کې مسخري کې یعنی لکه یو ډرامو والا ته د یو ډرامې د کارکون غوندې حرکات کې تا ګورې دنیا له د ځان په دې حرکاتو وشرم او عزتمنده ستا خو یو شان دی په الله باور وکړه چې موږ در سره شرمیږو دا څه رقم حرکات ته کې دا څه رقم لهجه ته استعمالې د ادب او د احترام لهجه استعمالوه یو فطرت سلیمه والا انسان دغسې حرکات د خولې د شونډو د غاښونو او دارنګې پیښې او احادیث د پیښو په شکل ویل د کلمې او د ذکر پورې ریشخند او مسخره کول دا خو یو داسې یو انسان کوي چې د هغه ټول عمر په ډرامو او ګیمونو کې تېر شوی نو ته خو ځان له بې مفتي وې د مفتي دا شانې ګوره د انسان دا ظاهري حرکات د انسان ظاهري وضع او قطع دا د انسان په باطني سیرت باندې او اخلاقو باندې پورا اثر غورځوي یعنی دا د دې خبرې راهنمایي کوي چې د ده په داخل کې هم دغسې حالت دی لکه څنګه چې ظاهر کې ښکاره کوي ستا دا حرکات او سکنات ډېر بې ډیزاینه دي عزتمنده ګورې دا کلمه دې څنګه ویلې تاسو یې تنې واورئ دا حدیث دې څه رقم ویلې دا د ذکر پیښې څه رقم کې یو شریف انسان به داسې حرکاتو کې ستا نه بغیر په دې ټوله دنیا کې دغسې حرکت چا کړی دی نو ته یو مؤدبانه لهجه اختیار کا ته یو داسې حرکات وکړه چې څوک در باندې ښه ووایي ته خو خپل شان او شوکت خرابې په دې سره د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه د دعوت څنګه وه نبی علیه السلام مبارک په دعوت کې داسې تاویدو راتاویدو خوځېدو او العیاذ بالله د ګډای اختیار یې کوه او کله سر داسې تاوه او کله داسې تاوه نبی علیه السلام د چا د الفاظو پورې ریشخند کړی چې یو صحابي خبره کړې او دې خوله کږه کړې او د هغې پورې ریشخند کړې کوم پیغمبر نه دا ثابت دي انبیا علیهم السلام ډېر لوی شان والا خلک وو صحابه کرام یعنی حتی هغوی دغسې حرکاتو نه اجتناب کوه انبیا خو لا پرېږده دا اوس چې کوم سنجیده لیډران دي باور وکړئ زه چې پېښور کې وم هغه کلي کې
یو افریدی او 18 ګریډ افسر د پاکستان په حکومت کې. هغه وخت کې ما د مفتي صاحب عکس او تصویر نه و لیدلی، په ریډیو باندې به خبرې کولې په FM. هغه ماله ویله چې دا مولیان تاسو او مولیانو سروانو نیشنل پارټۍ سره تعلق، عوامي نیشنل پارټي، مال ته څه دغه لري افسر صاحب، څه مشکل لري د سره؟ وای د د حرکات او سکنات وای د سړی نه دي. ډېر غوسه ناک و. مال ولې؟ وای ته د دغه حرکات وګوره، وای زمونږ لوی لوی لیډران چې خبرې کوي، نصرالله بابر صاحب، ولی خان صاحب، اسفندیار ولی صاحب، عمران خان صاحب، جنرال ضیا، وای داسې ډېرو کسانو ته خبرې کوي، په لکونو کسانو ته، لیکن ښه په حوصله او په استقامت لګېدله. 5 کسان ماشومان ناست یې کجورې کې چې کوم وخت او وای کله څټ داسې ته وکړي او کله چغې وای، کله ریشخند کوي د چا پورې. دغه مسخرې ستا حیثیت کمی. هغه سره پې ما ډېر باس وکړلو. نو خیر دی، زه درته ناصحانه شکل سره وایم چې د تقریر او د وعظ دا طریقه نه ده. نصیحت دې ته وایي چې ستا په زړه کې یو درد پروت وي. ته خو یو مسخره او یو ډرامه دې دنیا ته وړاندې کې. ته خو آیاتونه د قرآن نه ډرامه جوړې، ته خو احادیثو د رسول الله نه ډرامه جوړې.